بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. دا د قرآن عظیم شان آیات دی. په دې کې الله رب العالمین د دې مطابق چې کوم دی ذکر کوي چې یو هو په دې دغه کې چې کوم دی داسې یو رویه را پیدا شوې ده چې هغه د خلک چې کوم دی دا وایي چې زه چې کوم دی نو عزت والا جوړ نه شوم، یا ما ته دا بېعزتي چې کوم دی راله. د دې عزت او د دې بېعزتۍ چې کوم دی نو مالک صرف او صرف چې کوم دی یو د الله ذات دی. پوه شئ، عزت ورکولو والا هم د الله ذات دی او نه ورکولو والا روکوخلو والا هم د الله چې کوم دی ذات دی. بهرحال بیا چې کوم دی چې څوک دا آیات چې کوم دی نو لولي د ده نه به الله رب العالمین چې کوم دی نو قرض یو دا ده چې قرض به الله د ده چې کوم دی نه خلاص کړي چې د دې ویر چې کوم دی کوي د مانځه نه بعد 3 دفعې چې کوم دی نه وایي. بل لاره چې د ده زړه به چې کوم دی الله رب العالمین دا چې کوم دی نه غني کړي. بل لاره چې د ده به الله رب العالمین چې کوم دی عزت په خلکو کې چې کوم دی نه ورکړي. بل لاره د ده د دې زړه نه به الله رب العالمین چې کوم دی کبر لویي په خپل ځان باندې چې کوم دی نه دا الله لرې کړي. او اصل بیماري خو چې کوم دی دا را نن چې مونږ د لویو دغه دا خبره چې کوم دی نو ولله کبریاء فی السماوات والارض، حالان کې لوی خو چې کوم دی الله وایي زما صادر دی. الله له چې کوم دی لوی ښایي په ځمکې او په اسمانونو کې د بل چا دا مجال چې کوم دی نشته چې هغه چې کوم دی دا وکړي. د دې لفظي معنی خدا را کول وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم: اللهم مالک الملک، الله بادشاه د بادشاهانو دی. تؤتی الملک، ورکوي بادشاهي من تشاء چاته چې غواړي، وتعز من تشاء، عزت ورکوي چاته چې غواړي، وتنزع الملک ممن تشاء، اخلي بادشاهي چانه چې غواړي، وتعز من تشاء، عزت ورکوي چاته چې غواړي، وتذل من تشاء، ذلت ورکوي چاته چې غواړي. خو بیا دې کل خیر په لاسه قدرت الله کې خیر دا ټول کارونه د الله چې کوم دی د خیر دپاره دي چې مونږ د الله په دې دغه کې کله چې کوم دی مفلسي او غریبي راله هم الله ته توجه الله ساره طرف نه، کله مالداري او دغه چې کوم دی راله عهده راله بادشاهي راله په دې کې هم الله ته توجه شي چې الله تا راکړه دا امتحان دی چې په هغې کې د الله د حکمونو مطابق چې کوم دی نه وچلېږو. بادشاهي دولت او عهده به الله چې کوم دی پراخه او نصیب کړي. که مفلسي او دغه راله په هغې کې د الله طرف ته توجه او صبر یقینا دا به هم الله لرې کړي. دغه شان چې کوم دی چې مونږ په هر حال کې د غریبۍ او د مالدارۍ په حالات کې د دې آیات چې کوم دی ورد کوو دا به الله را نصیب کړي او د کبر او لویه خبره به رانه الله لرې کړي. ما علینا الا البلاغ المبین.